یو غټ سنډه نواب مړو په پېښور کې په قبر یې زه ولاړم، آواز وشو چې ټول ووایي چې دا ښه سړی دی. زه پرې راپاڅېدم، مال په ارام کښېنئ، د ده نه لوی ارامي بل وونه. اوس چې مونږ ترې واپس شو دا به په څلور بولي په قبر کې. دا ښه سړی و، خر ته به زه ښه سړی ویم. نو زما عزیزانو ټول چکر د خېټې دی، جګړه د خېټې ده. قرآن او حدیث کې هېڅ اختلاف نشته. دې خوا وګورئ، مړی سنت طریقه هغه ده خیر القرون وای دا طالبان قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. مړی چې د پیغمبر په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی، بیا د ابوبکر عمر عثمان علي په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی، دا سنت طریقه ده. د دې نه پاخوا نور څه چې دي دا ګوره طریقه سنت نه ده. ټیک شو.